یو سلام به درته بیا موږ السلام علیکم. او په ټوپک هم خبرې وشوې، په بارود هم خبرې وشوې، خو زه راته د مینې یو څو خبرې ستاسو دغه سوال جواب هم ورکوم، خیرې هم پکې ورته وکړو چې غل چې هر کله په غلا کورونه وران کړي خپل ترې جوړ نه کړي بلها کورونه وران کړي. عطا صاحب پښتونخوا چې راله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي. پښتونخوا چې راله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي، خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي. یا ضمیره بعضې وایي دهشتګرد دي څوک په فی سبیل الله کورونه وران کړي. دوه درې شعرونه درته ویم چې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه، یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه، یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه. که سیند که سمندر دی زه ورځه خدای دې خیر کړي، سړی به چرته لاړ چې د تقدیر د فیصلې نه. ته ښه وکړه سره د دې 15 بچو دې غواړم منصور صاحب، ته ښه وکړه سره د دې 15 بچو دې غواړم، تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې نه. دوه درې شعرونه درته نور ویمه چې ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه، په محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه. ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه، په محبت کې سور کاپر د ځانه مه جوړوه. زه په الله او په رسول د سره تیر مین یم، ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه. زه په الله او په رسول د سره تیر مین یم، ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه. دا تکبر او لوی دواړه د خدای خاصه ده، یا خانه دومره متبره د ځانه مه جوړوه. دوه درې شعرونه درته نور ویم چې چا ویل بغض کې نه په تربورانو کې سیوا ده. عطا صاحب چا ویل بغض کې نه په تربورانو کې سیوا ده، او ما زر وویل چې نه په رقیبانو کې سیوا ده. اوس هغه بیماري مې د قام سترګو له راغلې، اوس هغه بیماري د په شاعرانو کې سیوا ده، مونږ شاعرانو کې سیوا ده. مشران دي در یو غزل فرمایش وکړو عطا صاحب، روماني غزل دی چې دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي، دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي، زړه مې د سینې نه دې کوڅې لذي نو څه لذي. یاسره دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي، دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي. مړی یې کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی، بیا ورله سحر له جنازې لذي نو څه لذي. او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي، دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي. او یاسره ټیک ته ردې تره دی خو زما ورسره نه لګي، دا ورقراره میاشت کې شپې لذي نو څه لذي. مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم، او دا چې ضمیر ویني دروازې لذي نو څه لذي. دوه شعره درته نور ویم چې یه زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه، یه زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه، یه زما ګل وطنه، یه زما جانان وطنه. څلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی، که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه. څلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی، که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه. د دې جنډې معنی دې څه د زه یې منم که نه، قسم په خدای ما پې راوړې د ایمان وطنه. د دې جنډې معنی دې څه د زه یې منم که نه، قسم په خدای ما پې راوړې د ایمان وطنه. ستا چې په زړه کې کم سوری دی زه منمه ښځي غاړه غټی به درولمه کشمیریان وطنه. او چې د اغیارو نه بیخي چې د اغیارو نه د یره زړه کې هم مساته، په هر یو ګوټ کې دې پراته دي خپل غازیان وطنه. یه زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه، یه زما ګل وطنه، یه زما جانان وطنه. ټیم منی لکه یسر للم رالل. د مسافرو د یو څو شعرونو غوښتنه کوي چې خطا کړي د سړي نه کلی کور مسافري، خطا کړي د سړي نه کلی کور مسافري، د دې نه به مې څنګ خرابوي نور مسافري. پوټس کې لوپټه چرته د سر نه ښکته نه کړې، او ما کړې د عزت لږ وری خور مسافري. د سر نه لوپټه چرته پوټس کې ښکته نه کړې، ما کړې د عزت لږ وری خور مسافري. ستا د واده دپاره لاړم دا دې راغلم، ستا د واده دپاره لاړم دا دې راغلم، په زړه باندې مې کړې د پسو زور مسافري. داجي مې د بچو مور ته څه داسې شانتې ویلي، داجي مې د بچو مور ته څه داسې شانتې ویلي چې راشي وایه مه کوئ انګور مسافري. ضمیر مسافر نه دی خو د غمه یې خبر دی، بلها موده یې کړې مشرور مسافري. ډېره مهرباني جي.